بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بلا من اسلم بلکہ چاچے تابع کو وجهه مخبل لله الله رب العالمین طرفتا وهو محسن او هغه نیکوکار او فله اجره فاستهغه د پاره اجر دی عند ربه پنځ د رب ده ولا خوف عليهم او نبوي ير په هغه بانی ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وي. مخکې آیات کې تذکره وشوله چې د دوی کوم دعوه د الله رب العالمین په هغه باندې رد وکړو چې دوی دا دعوه کوي او د پاره د دې کوي چې مؤمنان واپس ته ایمان نه راوګرځي چې جنت ته به صرف یهود او نصارا ځي. نو الله رب العالمین د هغوی جواب په دې باندې وکړو چې دا خو تمناګانې او ارزوګانې او د خولې خبرې دي او بې دلیله خبرې دي او د ځان نه جوړې خبرې دي او د دوی نه د دلیل مطالبه وکړه چې که رښتینی اجازه دلیل راوړئ که ستاسو دا خبره ټیکي نو ستاسو سره په دلیل ضروري چې دومره مضبوطه خبره کوئ. نو اوس چې دا جنت د دوی نه دی او د دوی دا دعوه غلطه ده او دا تشې تمناګانې او ارزوګانې دي دا جنت بیا د چا دی؟ نو الله رب العالمین د دې دپاره یو نوم چې کم دی نو هغه مقرر نه کوو بلکې اصل کې هغه کار هغه یو او هغه کیفیت چې دا په چا کې راغی نو د دغه خلکو دپاره جنت دی. دا جنت د نومونو سره خاص نه دی چې چا په ځان نوم ایښی چې یهود به ځي او نصارا به ځي او پلانکي به ځي او پلانکي به ځي نه بلا بلکې من اسلم چا چې تابع کو اسلم چې دی نو دا د اسلام هم د دې نه اخیستلی شوی دی چې مونږ وایو لکه پلانکي مسلمان دی مسلم مسلمان اسلام د دې ټولو معنی چې کم دی هغه څه ده منقاد کېدل او د الله رب العالمین هر یو حکم ته تسلیمېدل د الله رب العالمین هر یو حکم ته منقاد کېدل تیارېدل تسلیمېدل چې د الله رب العالمین کم حکم راغی نو په دې کې به دا خبره نه کوي چې دا خبره ده او دا پلانکی ده او دا داسې او جوابونه نه خو بله من اسلم وجهه یا وجهه چې دی نو دا وجه مخ ته وایي خو دلته کې ټول بدن تی مراد دی مخ چې کم دی نو هغه تی مراد نه دی بلکې دا وجه چې دی هغه ذکر دی او مراد چې کم دی نو د دې نه ټول بدن دی چې وجهه لله چا چې وګرځو یعنی تابع کو مخبل خو چې مخ چا تابع کو خلک وای د پلانکي سیس پسې روان دی نو چې مخ کم طرف ته خو ټول بدن هغه طرف ته یې کنه. په دې کې یو ابن کثیر رحمه الله جریر ابن عبد الله رضی الله عنه نه د دې معنی دې نقل کړی دی چې وجه مقصد دا دی چې دین چې کم دی د الله رب العالمین اخلص دینه و عبادته دین او عبادت چې کم دی د الله رب العالمین پورې خاص کول د وجه معنی چې کم دی هغه څه ذکر کړي هغه دا وایي چې وجهه لله یعنی صرف مخ چې کم دی دا نه دی تابع کول ټول بدن خو د ټول بدن معنی دا ده چې د الله رب العالمین دپاره مخلص کېدل او عبادت او د هغه دپاره مخلص کېدل وهو محسن او دی محسن نیکوکاری نو دلته کې مراد محسن څه ته وایي احسان کوونکي ده او احسان چې کم دی هغه مخکې ذکر شوی نو یو معنی دا کېږي چې توجه الله رب العالمین ته دی عبادت او نیکی کوي خو په مکمل توجه سره کوي او یا چې کم دی احسان هغه خپل معنی چې دی نو هغه هم ټیک ده چې د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل امین تپوس کړی وای دا احسان څه ته وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته احسان دی ته وایي چې یو سړی د الله عبادت داسې وکړي
لکه دې چې الله یې په خپل باندې لیکیا دی والله یې او که داسې نشي کولی نو داسې دی وکړي چې الله رب العالمین دې یې په دې ټیم کې چې دا عبادت کوي نو دې ته احسان وایي. نو احسان معنی څه شوله؟ مکمل توجه. د دې خبرو معنی څه چې مکمل الله رب العالمین طرف ته توجه. نو وهو محسن، هغه مکمل متوجه الله رب العالمین طرف ته. ظاهرا وجود چې کم دی نه هغه د شریعت موافق الله رب العالمین ته وګرځېدو او د زړه توجه چې دی نو دی هم حاضر دی الله رب العالمین طرف ته. نو فله اجره عند ربه، د ده دپاره اجر دی، د ده دپاره بدله ده په نزد د رب ده ده. نو الله رب العالمین د جنت دپاره څه ذکر کو؟ یوی اسلام ذکر کو. او اسلام څه شی دی؟ مکمل منقاد کېدل او تابع کېدل د الله او د رسول د حکم او د طریقې، او په هغې کې دا په دې طریقې سره چې یعنی ظاهر یا بدن چې دی دا به په دې کې لګي، ظاهرا به په دې کې لګي. او دویم دا ده چې توجه محسن معنی څه شوله؟ چې په مکمل توجه سره د احسان په طریقې باندې به د عبادت چې دی نو دا به د الله دپاره کوي. نو فله اجره عند ربه، وایي دا د داو کار نه دی چې تا ځان له نوم ښیې چې زه به جنتي یم، نه دا کار به کې نو جنت ته به ځې. دا خبره څوک کوي؟ د الله رب العالمین کوي. دا خبره څوک کوي؟ الله یې کوي. نو ولا خوف علیهم، په دوی باندې نه به وي یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن وي. دې صورت کې تقریبا 3 ځله یا څه دا ټکي چې دی نو تیر شو، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو دا دواړو چې د تفصیل تیر شوی دی، خو داسې به ووایي یوه خبره چې ولا خوف علیهم معنی داسې کوي چې په دوی به یره نه وي په آخرت کې. په آخرت کې یعنی د مرګ نه بعد به په دې کسانو باندې چا چې دا کار اختیار کړي په دوی به یره نه وي. ولا هم یحزنون، او د ځنکدن په وخت کې به دوی غمجن نه وي. په څه باندې غمجن؟ د دنیا د مال او په دنیا کې چې داسې دی دې پسې به غمجن نه وي، پروا به نه کوي. نو کوم انسان چې په دنیا کې الله رب العالمین ته خپل مخ واړو او رښتینې اسلام قبول کو، دې ځای نه خو به دونه پوهه شوي یې که نه. کله کله موږ د قبر دا حدیث بیانو چې قبر کې به تپوس کوي چې دین دې څه، نو موږ په اسانه وایو اسلام دا خو هر چاله ورځي که نه، یو ماشوم داسې شته چاله به نه ورځي. نو هغه د دې ځای نه ورتللی ښه چې بلا من اسلم وجهه لله. که څوک دا ته تشریح وکړي نو ته وایې چې لکه د ملا غټه تشریح وکړه. نو دلته کې خو اوس قرآن ووایې که نه چې که ته جنتي جوړېدل غواړې نو دا د دعوو کار نه دی، بلکې عملا چې کم دی الله رب العالمین ته به منقاد کېږي. نو چې دلته صحیح منقاد شوی نو دا من اسلم کې چې رالی نو هلته به دې په خوله باندې دا راځي چې اسلام و. که عملا دلته نه راغلی نو هلته دې بیا په ژبه باندې نه راځي چې زما دین اسلام و، ځکه چې ستا دین خو اسلام نه و که نه. اسلام خو په عمل سره دی. نو چې په عمل کې دې نه و ناسي ته په خوله ووایه، په دعوه باندې نوم دې ځان له ایښې چې زه کلک مسلمان یم، بلکې زمونږ استاسو پلانکې او پلانکې نومونه د مسلمان نوم کېده چې هلکه ما ته به اواز هم په مسلمان کوي. نو په دې هم ګورئ څوک جنت ته نشي تللی، عملا به مسلمان جوړېږي. او دا خبره چا وکړه؟ الله وکړه. وقالت اليهود، او وایي دا یهودیان، لیست النصارى، نه دي دا نصارا على شیء پس سیز بانی، یعنی پس دین بانی. وقالت النصارى، او وایي دا نصارا، لیست اليهود، نه دي دا یهود على شیء پس دین بانی. وهم یتلون الكتاب، حالان کې دوی لولي کتاب. كذلك دغرنګي قال الذين، وینا و د هغې کسانو لا يعلمون چې هغه بعلم دي، ناپوهه دي، مثل قولهم په شان د وینا د دوی د خبرې د دوی. فالله، پس الله پاک، يحكم بينهم، فیصله به وکړي په منځ د دوی کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت، فيما كانوا فيه يختلفون، په هغې څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوي. نو اوس ګوره مخکې دا خبره ذکر شول که نه، وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. نو په دې ځای کې دلته دعوې کوي او هلته کې د دوی د خپل دین دومره دی چې وایي زه به جنت ته ځم او زه به جنت ته ځم، جنت زما دپاره دی او جنت زما دپاره دی. او دلته بیا یهود را پاسي او په نصاراو ته وایي چې دا علی شیء مراد دا دی چې دا په حق دین د سره دینه. علی شیء مطلب څه دی مختصر؟ نه دی مراد دا دی چې دوی دا یهود چې دی نو نصارا په حق دین باندې نه ګڼي چې دا خو د سره په حق دین باندې دینه، او یهود چې دی نو هغه نصارا په دین باندې نه ګڼي چې دوی خو د سره په حق دین باندې نه دي. نو په دې کې یو د دوی هغه ضد او عناد بیانېږي چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ته تسلیم میلاو شي چې دا صرف ستا سره په ضد نه دی ولاړ، دوی خو په خپلو کې یو بل نه تسلیموي. حالان کې د دوی کتابونو کې په تورات کې د انجیل او د عیسی علیه السلام تذکیره ده، او په انجیل کې د موسی علیه السلام
او د تورات تذکره ده، نو سره د دې تذکرونه یو بل نه مني، د یو بل دین نه مني، نو دا خو هغه بني اسرائیل هم نه مني چې دوی خو وایي چې موږ دا عرب دي نو نه منو. نو خپلو کې بني اسرائیلو کې چې دی هغه پیغمبران او هغه کتابونه هم نه مني، بل د دوی اصل حالت دا دی چې دا یو بل کافر کوي او دا ډېره د لوی نقصان خبره ده. امام فخر الدین رازي رحم الله اوږده خبره کړې خو ټایم ختم شو، مختصر به یې داسې ووایو چې هغه ویلي دي چې نن په امت کې هم دا بیماری راغلې ده، زمونږ امت کې هم ډلې جوړې شوي، فرقې دي، جماعتونه دي او یو بل کافر کوي وایي دی په دین نه دی او دی په دین نه دی، دا ګمراه دی او دا ګمراه دی، دا ګمراه دی. نو کله کله سړی خفه شي چې هلکه د مسلمان کار دا دی چې دا به اسلام ته خلک رابلي، کافران به مسلمانان کوي. نو اوس مسلمان به رالګي نو مسلمانان به کافران کوي، دا کافر دا کافر دا کافر، حالان کې په فروعي مسایلو کې به وړې وړې خبرې به د هغې د وجې نه یو ته بل کافران کوي. نو دا د یهود او نصارا هغه خبرې دي چې موږ او تاسو کې رالی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. نو دا کتاب لوستلو نه مراد دا دی چې مخکې دوی په حق دین باندې دوی د هغې وخت صحیح مسلمانانو که په دې کتاب باندې ولاړو، په دې خپل خپل کتاب باندې ولاړو، نو دوی صحیح مسلمانانو کتاب ورسره و، د کتاب تلاوت کوي. نو چې د کتاب تلاوت سړی کوي خو پکار ده چې په عمل کې راولي، پکار ده چې یقین پې وکړي، ایمان په دې باندې جوړ کړي. نو په کتاب کې به وی چې عیسی علیه السلام به راځي، انجیل به راځي، او په عمل کې وی نه دې منم او نه کتاب منم. په انجیل کې به وی چې موسی علیه السلام پیغمبر دی او تورات د هغه کتاب دی، او بیا به چې بهر راوځي نو به چې یهودیان د سره په دین باندې نه دي. نو وهم یتلون الکتاب مقصد دا دی چې که دوی په کم وخت کې دا کتاب لوستلو په دې صحیح ولاړو نو دا صحیح مسلمانانو، خو سره د دې تلاوت نه عمل د دوی خلاف نو یو بل چې دی هغه به کافر کولا. نو كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الله رب العالمین بیا د دوی مثال بیانوي چې دوی د هغه چا په شان دي لا يعلمون مثل قولهم، چې هغوی ته علم نه او پوهه نه وه د مکې مشرکینو په شان. دوی د ځان دعوه کوي چې زه په حق یم او زما نه علاوه بل څوک په حق نشته. نو دغه دعوه خو د مکې د مشرکینو هم ونه وه سر تورات او نه وه سر انجیل او نه وه سره بل یو کتاب، ولې هغوی به نه وې. ابو جهل او امیه چې دی نو هغه ابو طالب چې کله وفات کېږي نو هغه له راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ترا یو ځل لا کلمه ووایه، په دې غوږ کې راته ووایه خو یو ځل ووایه. هغه ورته وایي ګورې د پلار نیکه دین پرې نه دی، حق دین پرې نه دی. نو د هغوی خو هم دا ناره وه چې حق دین. نو الله رب العالمین دا مثال چې بیان کو چې لا يعلمون مثل قولهم، نو دوی سره د پوهې نه، د سره د علم نه، د هغې لا علم سره د دوی خبره چې دی هغه یو شان شوه، ځکه چې خو پوهه خلک نه دي، کتاب ورسره نه و. نو فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله رب العالمین زورنه ورکوي چې الله رب العالمین بس تاسو فالله يحكم بينهم يوم القيامة، دا فیصله بدل الله وکړي چې په حق باندې څوک دي، یهود دي او که نصارا دي او که نه د اوس دور مسلمانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. که تاسو په اختلاف کې پرېوتی، کله چې دوه ډلې په اختلاف شروع شي نو یو ځان ته حق وایي او بل ځان ته حق وایي. نو که څوک رښتیا الله رب العالمین ته تسلیم وي، لکه مخکې چې مونږ وایو بلا من اسلم وجهه، نو هغه ته پته لګي چې څوک په حق دی او که نه. یو سړی په خپل ضد ولاړ نو ټول عمر به باس وکړي، خو فالله يحكم بینهم یوم القیامة. اختلاف حل به کله راوځي؟ په قیامت کې به الله رب العالمین فیصله کوي، په قیامت کې به راوځي، مخکې بیا نه راوځي چې یو سړی نه مني. فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کوي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی